د لویو بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلي نامه د لیک لارښود د لړۍ دریم درس دی. نن په یو ځای او جلا لیکلو بحث کوو. دوې کلمې په لکې جلا او پکې یو ځای. کله جلا لیکل کی او کله یو ځای لیکل کی. نن په همدې بحث کوو. د دوی کاروانځایونه پیژنو چې کله یو ځای لیکل کی او کله جلا لیکل کی. اول په د کې نه جلا، یعنی موږ داس حالت لرو چې په جلا لیکو او کې جلا لیکو. د ښودلو طریقه یې همدغه ډول ده. درې داشونه یې ترمنځ رسي، یعنی کوم داش چې ترمنځ غلی په دوی کې به اسم وي. دغه ډول لیکل چې موږ کوو په د کې نه جلا لیکو، په د سربل په توګه رسي، بیا وروسته اسم رسي، وروسته یې خپل وروستربل چې کېدی دا راځي. دلته جلا لیکل کی. دلته په سربل شو، دلته به اسم رسي او دا یې وروستربل دی. په دې حالت کې جلا لیکل کی. کله چې په د سربل په توګه راغله، دغه نه وروسته اسم راځي، بیا خپل وروستربل کې راځي، نو دلته حتما نوم ضرور دی. یو نوم اسم رسي چې ځایي قید جوړوي. مثلا په کابل کې د ځای قید شو، په افغانستان کې، په کور کې، په دنیا کې، په نړۍ کې او داسې نورې کلمې. مثلا زه په اطاق کې یم. دلته په د سربل په توګه راغلی، اسم راغلی او کې د وروستربل په توګه راغلی. دلته جلا لیکل کی. معلومه هم ده چې دلته جلا لیکل کی. په ورځ کې درس لرم. په د سربل په توګه راغلی، ترمنځ یې اسم راغلی او کې د وروستربل په توګه راغلی، جلا لیکل شوي. په افغانستان کې سوکالي ده. په د سربل په توګه یو پخې اضافه راغلی او کې د وروستربل په توګه معلومه ده چې دلته جلا لیکل کی. یعنی په لکې نه هغه وخت جلا لیکل کېږي چې ترمنځ یې یو اسم موجود وي، نو بیا یې مو جلا لیکو. یو ځای خو معلومه ده چې نه لیکل کېږي. پکې چې یو ځای لیکل کېږي، کله یو ځای لیکل کېږي، چیرته به یو ځای لیکو او څه معنا لري. پکې عاداتي ضمیر دی، ځکه چې له عاداتو نه جوړ دی. ظرفي حالت ښیي. ځینې کسان ورته ظرفي نومځری هم وایي، ظرفي عاداتي نومځری، ځکه چې ظرفي حالت ښیي. دغه نومځری یو ځای لیکل کېږي، یعنی په او کې جلا نه لیکل کېږي. زیاتره وخت موږ په غلطۍ کې دا جلا لیکو، خو جلا لیکل یې ناسم دي، ځکه دا یو ځای لیکل کېږي. لاندې دغه مثلا وایو: نن د ښوونځیو د پرانیستلو غونډه وه، احمد هم پکې و. پکې دلته د غونډې دپاره ضمیر دی، نو دلته یو ځای لیکل کېږي، جلا لیکل یې ناسم دی. جلسه وشوه، عمر هم په جلسه کې و. دلته په جلسه کې دغه په ځای عاداتي نومځری راغلی، په کې دلته باید یو ځای ولیکل شي. جلسه وشوه، عمر هم په کې و. په کې د جلسې لپاره عاداتي نومځری دی. د ژبپوهنې سمینار و، نوښت هم په کې و. یعنې په سمینار کې نوښت و. کله چې په دغې معنا راشي، نو دلته عاداتي نومځری دی، دلته باید یو ځای ولیکل شي، جلا لیکل یې ناسم دی. او د جلا لیکلو کارونه په خپل ځای ولوسته او د یو ځای کارولو کاروانځایونه مو هم وپېژندل. انشاءالله چې نوره به په دغې برخه کې ستونزه نه وي.